ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقل ربي زدني علما الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وفي رواية أيضا: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق محبت عقیدت بلند آواز درود شریف الولی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. مجلس کے ناس ډیر درانه د قدر ول علماء کرام، مشایخ عظام، بالخصوص زمنګ استاسو د جلسې مهمان خصوصي د پاکستان نا راغله ملما، پیری طریقت، پابند شریعت، زمونږ د زړونو او د سترګو تور په زړه راخور، صاحب الفصاحة والبلاغة الشیخ جناب عاشق الله صاحب و دیگر د لرې او د نږدې نه راغلو ضیوفو، قدرمندو، عزتمندو ملمنو، الله رب العزت دې ستاسې هر یو قدم پتلا د نیکۍ کې حساب کې آمین وای. معززو، د جلسې آخري وخت دی، انشاءالله د سربندي بم شروع کیږي. صرف یو څو مختصر کلمات خپلو عوام الناس ورونو په ذهن کې اچول غواړم. هغه دا چې موږ او تاسو نن دومره په یو ښکلي محفل کې راجمع شوي یو. هر طرف ته چې ګورې ښکلي ښکلي علماء کرام په نظر باندې راځي. یو طرف ته چې وګورم حافظ قرآن، چا چې په ډېر لږ وخت کې د حفظ زده کړو که هغه ښکلي ګلان طالبان په نظر راځي. هر طرف باندې ښایسته ښایسته علماء کرام موجود دي. خو یاد ساتئ، نن که دلته علماء کرام تاسو ته په سټیج ښکارېږي یا په دومره لږ وخت کې زمونږ او ستاسو د جامعې دغه عظیم خدمت چې په یو کال کې تقریبا د کال نه لږ وخت کېږي چې دغه فاضلان تیار کړل، یاد ساتئ دا برکت او فیض اولا د حضرت پیر ارچی خراسانی حضرت سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک دے، او بیا د هغې په توسط او په وسیله د جناب شیخ غلام حضرت غلام الحنفی برکت دے. یاد ساتئ. معززو، هغه مبارکان سوکو هغې ته الله رب العزت هر یو کمال ورکړو. کم کمال په دنیا کې زما په نظر کې نه راځي چې هغې مبارکو کې موجود نه و. رب لا یزال په هر یو صفت حسینه متصف او موصوف ګرځولی. هغه شخصیات چې یو زمونږ خوږ بابا جان حضرت خواجه خواجگان شهید
شهید ولی کامل ولی اکمل و مکمل جناب خواجہ سے مبارک او بیا زمنګ استاسو زړه ترا نږدې هغه د فصاحت او د بلاغت دنګ مینار د مناظري د هغه میدانونو اتل قهرمان زمنګ استاسو باندې ډېر احسانات پراته دي جناب شیخ شهید مفتی نعمان هغه مبارکان بیا والدی گرامی دی مبارک ہوتا رب لا یزال ہر صفت ور کرو مگر یو صفت هاغ صفت کمیو پدی کی کہ هاغ صفت دی دا رب لا یزال لغختو بالاخر رب لا یزال هاغ صفت بانی موصوف گرزول دا کم صفت تمنا چی حضرت نبی کریم کری دا رسول اللہ مبارک سفرمائی والذی نفسی بیده لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل یو کرت نوائی دو کرت نوائی تری کرت نوائی رسول اللہ مبارک وائی یا اللہ ستا پلا رکی مرگ دا شہادت راکا یو کرت نا دو کرت نا تری کرت بلکی خبر تکراری هاغ کمال هاغ صفت دا کم صفت ارمان او ارزو چی حضرت عمر فاروق کری دا حق مبارک کا پلار تیری دا شیطان لعین با دلار صفائی کا ولا دمر عظیم المرتبت انسان کہ رسول اللہ مبارکنا ماں بات کی پیغمبر ثانی رات لے حضرت عمر فاروق بوے یو کرت را روان دے دمکی معظمینا مدینی شریفی تا لارک ادری دا ارمانیو کا زڑکی دعا غختا یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا واجعل قبری فی بلد نبیکا یا الہا مرگ و شہادت رانسب کا پلا رخبلا کی قبر رانسب کا دا رسول اللہ مبارک بخار کی ہم ہاغ وشوا ہاغ دعائی رب لا یزال دا مقبول و خطا دا مبارک دا ہاغ قبر دعا دا نبی علیہ السلام دا مدینی شریفی دا خار غختوا دعائی رب تا دمر مقبول شوا چھ اللہ دا قال السلام پخوا کی مرقد ور نصیب کا 100,000 پتا رحمت شنا بغام 100,000 پتا رحمت شنا بغام شهادت دی مبارک شنا بغام دیر خدمت دی قرآن و حدیث وکڑو شیخ صاحب قبر دی جنت شنا بغام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ باد علماء حق زندہ باد اسلام زمان معززو ہر کل چھے دغا یو صفت چر دغا صفت تمنا ورزو رسول اللہ مبارک کڑی دا صحابہ کرامو کڑی دا تابعینو کڑی دا تبا تابعینو کڑی دا بیامنگ والی پدی باندی خفگانو کو اگر کدا خفگان مقام دے نن کمنگا استاسو پدی خکلی محفل کی ہاگا وقت چی زمنگ مجالس و پیخستو جناب مفتی نعمان سے بناستو جناب شیخ غلام حضرت غلام بناستو نن کندے موجود اگرچہ دا افسوس مقام دے بعضی حضرات با جاڑی بعضی حضرات با افسوس کی حقیم کرم ندی ولی دو خود پا موقع و غزوہ کی حضرت عمر فاروق کلچ شیطان لعین آوازو کا خبردار محمد الرسول اللہ شہید دے آغا حقیقت کے شہید شویلا نو لیکن حضرت عمر فاروق سے دڑیر خفگان نا دڑیر افسوس نا مبارک تورا و غرزولا چھ محمد الرسول اللہ شہید دے یاز جہاد کولے نشما غزوی پریغ السبل سے تلاڑا عرض میں دا کولو کباز سالکان جاڑی خفگان کی خفگان و افسوس بخبل سے دے زکا صحابہ کرام دخبل آقا مدنی پا عشق و پا محبت کی کلچ حقی مبارک جدا کی گی جڑا کری دا حقی افسوس کرے دے حقی دا ارمانو چمنگ سر آقا علیہ السلام ٹول عمر جن دے وے مگر در رب لا یزال فیصلہ دادا عادت دادے دنیا کی حصوک تمام عمر لا یعنی تر روز قیامت جن دے نشی پاتی کی دے ہر سوک دخبل کم ٹھیم چور تر رب لا یزال لکلے دنیا کی تیری بیا با دنیا نے رخصتی گی متفقہ فیصلہ در رب لا یزال طرف ندام راغا چمنگا اتا سنا شہید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام لاڑو شیخ الاسلام مفتی نعمان لاڑو اگر کد افسوس مقام دے خماویلی زا افسوس زکن کوما
زه افسوس نه کوم خوشحالي کومه که نن والدي المکرم نشته افسوس هغه ټایم پکارو که هغه خدمات نه وی کړی افسوس هغه ټایم پکارو که هغه داسې ښکلي شاګردان مریدان محبین نه وي روزلی البته هر کله چې هغې مبارکو دغه شان کمال رب لا یزال ورکړی د دنیا په هر یو ګوټ ګوټ کې د هغې مبارکو شاګردان موجود دي محبین موجود دي هر کله چې مقابل جانب دوال مدل زمونږ او ستاسو په ښکلې عقیده د اهل سنت والجماعت باندې گزار کوي هر کله چې هغې گزار کوي دوی ورته ولاړ دي د ډال په شانې دا د شهید نابغه جانان برکت دی بیا ولې ونه ویما که ما ته به مخکې چا د ابن الشهید په ځای مخکې ابن الشیخ ویلي هر القاب به یې راکولو لیکن او به ویل لال الرحمن ابن الشیخ لیکن زه په دې ډېر خوښ یم چې د رب لا یزال په دربار کې په هغې لوی ورځ باندې چې الله رب العزت حشر میدان لګېدلی وي او راپاڅېږم چې لال الرحمن ابن الشهید په دې باندې زه ډېر فخر کوم ګورئ نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر زنکدن که به همدا چغې و نارې کړم زنکدن که به همدا چغې و نارې کړم چای خدایه ولې ستا په دین مړ نه شم ما خو چغې د اسلام د خدمت کړلې ولې دې لار کې په خاورو هم خړ نه شم نعره تکبیر نعره تکبیر معززو ډیر خوښ یم په دې البته هغې مبارکو ته چې نن رب لا یزال یو وسیع او عجیب کمال ورکړی د دنیا په هر طرف باندې د نابغه صاحب مبارک شاګردان موجود دي خدمات موجود دي جاری او ساری دي تاسې په خپلو سترګو بعینه وکتل د هغې مبارکو د شاګردانو خدمات زما معزز سامعین هر کله چې په دنیا کې لوی لوی ښایسته ښایسته نور علما موجود دي اگر که د نابغه صاحب نه به په ظاهري حسن کې نور ښایسته خلک هم موجود دي ښایسته وجود او انداز باډۍ والا خلک به هم موجود دي لیکن کم قدر او عزت چې جناب نابغه صاحب ته رب لا یزال د افغانستان او د پاکستان په سرزمین باندې علماء کرامو کې ورکړی داسې خو زما په نظر هیڅوک نه راځي یاد ولرئ د هغې مبارکو د شهادت شپږم کال روان دی والله العظیم که یو چا د مور او پلار پسې شپږ کاله پس جړلي ما د شیخ نابغه شهید هر قسم محبینو کتل شپږ کاله پس هم داسې ژړا کوي داسې فریاد کوي ما ته وایي قسم بالله مور مې وفات شوي پلار مې وفات شوی خپلوان مې وفات شوي زر د افسوس نه راځي کاش چې نابغه شهید نن ژوندی وی البته معزز سامعین دا کمال چې الله ورکه دا څه وجه وه دا څه علت دی هغه خصوصیت چې د مبارک کې هغه نیاز او راز یو نقطه درته ذکر کوم چې دی مبارکو دین سره ډېر اخلاص لرلو هغه د زړه د تل نه د دین خدمت کو د عقیدې خدمت کو د رسول الله مبارک د هغه ښکلي سنتو حفاظت یې کو ولې آقا مدني فرمایي من حفظ سنتي اکرمه الله تعالی باربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين د مبارک د آقا علیہ السلام د سنتو خدمت وکا حفاظت وکا د عقیدې اهل سنت خدمت وکا حفاظت وکا رب لا یزال هغه څلور اوصاف په د مبارک کې موجود کړ المحبة في قلوب البررة دنیا کې وګرځېږئ داسې یو شخص چې دا نابغه صاحب مبارک اسم ګرامی اورېدلی والله العظیم که بیان یې اورېدلی هم نه هغه انسان به ورسره په زړه کې مینه لري والهیبتو فی قلوب الفجرة هغه مبارک ته رب لا یزال دغه صفت دغه کمال هم ورکړی زه نه ویما زمونږ یو مریدو هغه مرید ما ته واقعه کوله د پاکستان په سرزمین باندې د معتزله او د پنجپیریانو یو لوی عالم دی مشهور عالم دی چې په باړه کې ډېر زیاتې مقابلې جناب مفتی صاحب مبارک او شیخ شهید نابغه صاحب مبارک د هغې سره کړي دي قسم بالله هغه صالح قسم خوړلو هغې ته ورلمه کله چې دا مبارک شهید شه هغلته مقتدي هم د هغې ورلم پوښتنه مې ترې وکړه چې دا څنګه انسان و دا چې شهید شو نن دا پیژنې او که نه
پیژني ماته ویلي هغه مخالف هغه مقابل چې ټول عمر د سیفیت او د اهل سنت والجماعت د عقایدو خلاف کړی دی زمونږ او ستاسو 15 کاله مقابله کړي قسم یې وخوړو د الله په ذات قسم عقیده او اختلاف په خپل ځای خو کوم علمیت چې د مبارک ته رب العزال ورکړی او د پېښور په سرزمین داسې بل شخص نشته معززو آقا مدنی سے فرمائی والساعة فی الرزق والثقة فی الدین رزق بے پراخی ثقو لوی علم برب لا یزال لاسی او علم ورکی چې د په زمانه کې به د هم عصر کې داسې عالم نه موجود هم هغه وا چې دغه څلور اوصاف چې آقا علیه السلام فرمایلي چې زما د سنتو حفاظت دی وکړه الله به دغه څلور خصال دغه در کې راولي او موجود به کړي هغه مبارک د آقا مدني صلی الله وسلم مبارک د خدمت د سنت و حفاظت و خدمت وکړه الله هغه اوصاف ورکل معززو بالاخره کې ساسو د ټولو راغلو قدرمندو ملمنونه ډېر د زړه د تلنا مشکور یما مونږ ته ډېر عزتمن یې ډېر قدرمن یې والله العظیم تاسو کې یو ادنا طالب او عمی هغه د خپل سر تاج ګڼم د خپل سر د پاسه ګڼم که ستاسو بې ادبي شوي په کوم ځای کې چا د ادب خیال نه ساتلی یا رستو پر روټۍ کې تاسو ته څه تقصیر او کمی وشي د هغې ټولو به راته عفو کوئ الله دې ستاسو د امینه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بالخصوص د دې علماء کرامو د مشایخ عظامو نه ډېر مشکور یم او ډېر ممنون یم د دوی د مینې نه الله دې د دوی د امینه او د محبت او ستاسو زمونږ سره د امینه او د محبت قائم او دائم ولري وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دستربندی به شروع کیږي ټول په خپل ځبانه کینی